السلام علیکم پښتنو مسلمانانو ورونو خویندو د دنیا په هر کونج کې چې ما ګورئ یقینا دا پیج چې کوم دی د دنیا کونج ته رسېدلی دې کې هېڅ شک نشته خو چې څومره زما فینز یا څومره زما را ویډیو خلک ګورئ تاسې ټول ما پیژنئ په نوم مې پیژنئ خدای ګواه دی چې 95% پښتانه زه درکې نه پیژنم خو 95% پښتانه او ورسره دا 5% چې چا سره زه جان پہچان کوم زړه نه مې درته احترام او زړه نه مې درته قدر او زړه نه مې در سره مینه ده که تاسو پیژنم او که نه مو پیژنم همدغه د یو پښتون نشاني ده همدغه د یو مسلمان نشاني ده چې مونږ او تاسې د بدو خلکو هم په کار ده چې ورپسې بدو نه وایي نن مې ډېر زیات سوچ کولو په دې چې دا پیج چې دی نو ډېر زیات پښتانه ډېر زیات میسجونه کوي چې دا سکندر کله لایو راځي کله لایو راځي زما خیال صرف تاسو زما د دې مطلب دا نه چې تاسو زما پرې څیرې مین یې څیرو باندې نن سبا څوک نه مینېږي څیرې همیشه انوسنټ وي مګر هم انسان پکې ډېر زیات دوکهباز شي مګر هم تاسو یو څه تمه لرئ چې د ورور پیغام ته زمونږ صبر دی نن مې سوچ کولو چې زه تاسو ته صرف د انسانیت او د آداب د احترام یو څو خبرې وکړم هغه دغه شان ته چې که چېرته ژوند کې داسې ملګري لرئ چې هغه احترام نه درکوي عزت نه درکوي او د ژوند او د دنیا ګټه نه درکوي نو دومره کوئ چې په مینې محبت ورسره رخصتي وکړئ پرېږدئ کامیاب به وای ژوند کې ډېر زیات کوشش وکئ همت وکئ کاروبار ته لاس واچوئ دا ستاسو دپاره د کامیابۍ ذریعه ده دې کې پښتون هم معلومیږي دې کې مسلمان هم معلومیږي دې کې کافر هم معلومیږي او دې کې بې ایمانه انسان هم معلومیږي چې بې ایمانه څوک دی بې ایمانه انسان هر ځای کې بې ایماني کوي که کاروبار کې هم خلکو ته دوکې ورکړي کاروبار کې هم اعتبار پرېږدي نو تاسې کاروبار ته لږ سوچ وکړئ زه را ځوانه طبقې دا خبرې ولې کوم دا په دې کوم چې په دې پاکستان په دې افغانستان کې دا اوس تللی وم په دې سترګو مې ولیدل د دنیا ځوانان وروڼه د دنیا ځوانان وروڼه ټول بېروزګاره نو د خپل شخصي ژوند د خپل د شخصیاتو باره کې درته یو دوه خبرې وکړم چې هر انسان یو حق لري چې یو څه یې خوښ شي هر انسان یو حق لري چې یو څه لاسته راوړي جایز کارونه جایز خبرې که نه جایز داسې شیان چې هغه جایز وي چې تاسو یې ارمان ولرئ یو هلک دی چې وایي چې یاره ډېر ښایسته ګاډی دی دغه ګاډی مې ارمان دی چې دغه ګاډی زه واخلم یو انسان دی چې وایي چې یاره یوه ښکلې بنګله مې ارمان دی چې بس کاروبار وکړم یو ښایسته بنګله واخلم هر انسان یو ارمان وي چې زما لوی ارمان دا دی چې زه طارق جمیل سره وګورم او د مینې ډکه کلکه غاړه ورکړم دا زما ډېر لوی ارمان دی دا زما ډېر زیات لوی ارمان دی چې طارق جمیل صاحب زه نږدې نه وګورم او د ده دواړه لاسونه زه مچې کړم او په سترګو پسې ونیسم دا زما ډېر لوی ارمان دی او بل په ما باندې څه زیات ګران دی د دنیا په ټوله دنیا کې کم وطن په ما باندې ډېر زیات ګران دی په ټوله دنیا کې پاکستان په ما باندې ډېر زیات ګران دی پاکستان ولې را باندې ګران دی پاکستان دا نوم را باندې ګران دی حقیقت درته وایم چې دا پاک پکې راشي پاکستان ماشاءالله نو دې کې زه اوس ملامته تاسې اوس دې کې ما ملامته نه شئ کولی دا زما خپل عادت دی که نه دا زما خپل شخصیات دی چې زما څه خوښېږي دا کومه کنزل خو نه دی که نه پښتنو ته ستاسو خبرې ته به راشو که زما زه د اوس دا ووایم چې زه پاکستان ته ډېر زیات قدر احترام لرم زه په ما باندې پاکستان په ټوله دنیا کې په ما باندې پاکستان ډېر زیات ګران دی د دې مطلب دا نه چې تاسو بعضې پښتانه کنځاګانې شروع کوئ چې ستا پاکستان داسې کم ستا پاکستان داسې کم زما پاکستان ته او ما ته تاسې هېڅ نه شئ کولی
نه ما ته تاسې ضرر را رسولی شئ نه پاکستان ته ضرر رسولی شئ ورسېدلی پرې چې پاکستان یو طاقت دی یو قوت دی او یو ډېر د دنیا ډېر بهادره او د دنیا ډېر خطرناک آرمي لري او د دنیا یوه ډېره لویه خطرناکه ایجنسي لري چې را ټوله دنیا ترې نه ډارېږي چې نوم یې د ISI نو چې دا دواړه هستیانې د پاکستان ژوندی وي پاکستان ته به څوک په غلطه سترګې ونه غړوي په غلطه او ISI ماشاءالله داسې ایجنسي لري چې صرف هغه سترګې وهل معمولي سترګه چاته ووهي په یو ټپه کې یو کار چپه کوي یو کار درته داسې کوي داسې درته راړوي نو دغو خبرو نه تېرېږم سیاسي خبرې دي خو خپل شخصي درته راغځم که نه چې په پاکستان په ما باندې ولې ګران دی ولې را باندې ګران دی پاکستان په دې را باندې ګران دی چې آزاد وطن دی هر انسان پکې خپله ازادي کوي هر انسان او ډېره پاکه خاوره ده خوږه خاوره ده دا غلطې خبرې ولکه درته وکم دا کنزل نه ده او ډېر خواږه ډېر نرم خلک لري پاکستان ډېر نرم خلک لري صبرناکه خلک لري او ډېر تعلیم یافته خلک لري صبر پکې ډېر زیات دی پاکستان خلکو کې دا ما خبره نوټس کړې ده دا حقیقت درته وایم صبرناک خلک دي او بس چې څومره هم ورسره بد وکړئ دوستي به درته وایي چې مړه بس خدای ته یې پرېږده مړه وایي بس خدای ته یې پرېږده دغې خبرې ما نه زړه وړی ده د پاکستانیانو یقین مو راځي زه د کم ځای یم زه دا نه وایم چې زه د کم وطن یم د کم ملک یم زه دا نه وایم صرف دا وایم چې یو مسلمان یم خو چې په کومه خاوره پیدا شوی یم زړه نه ورته احترام لرم نور نوم یې درته نه اخلم خاورې یم د کم وطن یم خو صرف د خپل ځاني خبرې درته کوم او نه درته کوم صفتونه کوم د بعضې شیانو که نه دا کومه کنزل نه ده او دغې کې که تاسو وایئ په دې خبرو که تاسو بد ګڼئ یا پاکستان باره کې تاسو کنزل کوئ یا بد وایه نو زما هغه ورونو نه دغه سوال دی هغه ورونو نه زما دغه سوال دی چې تاسې ناره ولې وهئ چې لر او بر یو افغان دا ناره ولې وهئ دا ناره وهئ چې لر او بر یو افغان مطلب د یو افغان ډېر زیات قدر کوئ که نه قدر کوئ که نه چې مسلمان رور مې ده که لر دی او که بر دی وایي افغان دی مسلمان رور دی که نه نو بیا د خاورې درته څه کړي دي چې دا نوم پاکستان دی او یا نوم افغانستان دی د دې په سر بیا ولې هغه خپل افغان ته کنزل کوي ها تا خو ورته ویلي که نه چې لر او بر یو افغان دی لر او بر دی هم یو افغان کو لر دی هم یو افغان کو مطلب چې په پاکستان کې دی هم افغان دی کړو او چې په افغانستان کې دی هم افغان دی کړو او چې افغان دی کړو او هغه چېرته چې جشن ازادي شوه خپله جنډه یې د پاکستان پورته کړله ته ورته ولې کنزل کوې خپل افغان ته کنزل کوې په دې وجه چې هغه پاکستان جنډه جګه کړه په دې وجه دا کوم عقل دی زه دې ته حیران پاتې یم تاسو د یو بل احترام کوئ او که تاسو د ملکونو بې احترامي کوئ دې ته حیران پاتې یم ستاسو جنګ یو بل سره په څه وجه باندې را او که ستاسو جنګ یو بل سره د وطن په سر باندې را دا دویم سوال دریم سوال دغه لږ دا ګاډی درته ودروم مجبوري ده په دې لایو ویډیو روانه ده دویم سوال دغه چې دریم سوال دغه ملګرو چې اول خو خدای ته وګورئ چې د یو بل په عزت باندې ځانونه پوه کړئ چې دا ورور څومره عزت لري دا ورور دروند انسان ده دا ورور پاکه جامه وغوندي دا ورور ډېر پاک صفا ګرځي زه ولې دا خپلې خولې کې دا خپلې لاړې مې چې کمې دي چې الله پاک راته اچولي چې دا لاړې پاکې دي ستا لپاره په ټوله دنیا کې زه پاکستان سره ډېره زیاته مینه لرم دا خو کومه کنزا نه دی که نه کومه کنزل خو نه دی که نه تاسو ته چې تاسو په دې بدل کې ما ته کنزل کوئ او دا بعضې خلک وایي چې دا د ISI جاسوس دی او یا وایي د پاکستان غلام دی د غلام دغه شانته وي چې په یورپ کې آزاد ګرځي او په یورپ کې کله BMW کې ګرځي کله په آوډي کې ګرځي او کله په ښایسته هونډا سیویک کې ګرځي د غلام دغه شانته وي چې په یورپ کې یو ښه کاروبار لري د هرې دبدبې نه پوره وي د غلام دغه شانته وي
او په یورپ کې یو ښه سټیټس لري. اصلي خبره دا دی که نه په ساده پښتو کې درته وایم د غوا په غوجله کې پیدا خلک څه انسانیت پیژني او څه آداب پیژني که نه هغو نه انسانیت پیژني او نه آداب پیژني. عزت خو ډېره لرې خبره ده چې د غوا په غوجله کې پیدا خلکو چېرته عزت پیژندلی وي او یو بل ته د عزت په سترګه وګوري که نه دغه حقیقت ده. او بل صرف د سکندر حق خبره او د صرف د سکندر حقیقت خبره په خلکو باندې بده نه لګېږي. چې په چا بده لګېږي هغو باندې همیشه دپاره د هر انسان حق خبره حقیقت خبره بده لګېږي. په دې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي که نه چې د جاهل مخامخ د عقل خبره مه کوئ. کله چې د جاهل مخامخ تاسو د عقل خبره کوئ که نه نو هغه به در سره مني نه او تاسو که هغه سره بحث کوئ نو په دې بحث کې هغه بیا در سره جنگ کوي په دې چې هغه شکست نه مني خپل ځان ته دا سوچ نه کوي چې ته خو ډېره ښه خبره کوې وروره درته تسلیم یم نو دې ته جاهل وایي جاهل. او زه ورته څه وایم زه داسې خلکو ته وایم چې د غوا په غوجله کې پیدا خلک آداب څه پیژني انسانیت څه پیژني خلک عزت څه پیژني. نو پاتې شوه زما د خپل شخصي چې څه زما زیات خوښېږي او د دنیا په سطح کې د دنیا په هر بادشاه چې د ملکونو زیات بادشاهان دي ولا حقیقت درته وایم اول زما عمران خان صاحب ډېر زیات خوښېږي چې ډېره یوه دبدبې کې پرسنالټي لري ډېره یو داسې لش پش کې پرسنالټي لري ډېر د زړه خلاصه آواز لري او چې کله هم خبره دی کوي ډېر دبدبې کې غږېږي. یقینا چې په تېره ویډیو کې ما عمران خان پسې یو څو خبرې کړې وې په دې چې زړه کې مې ډېره غټه ګیله وه ترېنه ما تاسو ته په ویډیو کې هم ویلې وه چې دې نه هم زما ګیله پیدا شو. ګیله دې وایي چا نه پیدا کېږي وایي خپل نه. نو دا سړي ته زه ډېر زیات احترام قدر لرم په دې وجه کله کله وارې ترېنه ګیله کوم. کنې زما اوله ویډیو تاسو کتلې وي چې ما درته ویلې چې په پاکستان باندې الله تعالی ډېر غټ رحم وکړو چې داسې وزیر اعظم یې ورکړو چې لکه عمران خان صاحب. او عمران خان صاحب چې شروع کې راغلو څه یې وکړل امریکې ته یې څنګه مو توړ جواب ورکړو اسرائیل ته یې په یو این کې څنګه مو توړ جواب ورکړو. دې ته وزیر اعظم وایي که نه انسان ته خولې کې لاس ورننه باسي او ما خولې کې ترېنه مړی راخلي. عمران خان همدغسې وکړل که نه خو سلوټ ورته کو خوښ مې دی ډېر زیات. دا زما شخصي کار دی ځکه د پیج کې د پاکستان صفت وکم نو تاسو پوه شئ چې سکندر باندې پاکستان ډېر زیات ګران دی. دا خو اوس پښتون انسان ته کومه کنزل نه دی که نه دا زما شخصي کار دی دا خو د سیاست خبره نه دی که نه. پاکستان مې خوښ دی په ټوله دنیا کې مخکې هم یو جنۍ سره زما جان پهچان دی دلته نو هغه راته وایي په ټوله دنیا کې کم ملک خوښ دی مای پاکستان وایي رښتیا وایي مای والله چې حقیقت درته وایم په ټوله دنیا کې پاکستان را باندې ډېر زیات ګران دی. نو دا اوس کنزل خو نه دی که نه او که کنزل دی پاکستان مې په دې خوښ دی چې پاکستان دی که نه پاک دی ښکلی وطن دی ښایست لري ښایسته غرونه ورکې دي شنې دښتې شنه غرونه ورکې دي هر قسمه ګلان ورکې دي او ډېر ښکلي خلک ورکې دي حقیقت سره په همدې خلکو باندې پاک دی دې کې خو څه شک نشته. دا اوس کنزله نه دی والله که دا کنزل وي او که دې په بدل کې تاسو مونږ ته او دې پیج ته غلطې ګډې وډې خبرې کوئ او غلط وایئ نو د سکندر خبره واپس تاسو سره راتاویږي چې د غوا په غوجله کې پیدا خلک انسانیت آداب او عزت څه پیژني. صحیح دی که پاتې شوه زما را تېره ویډیو کې چې کومه دی زما د تېره ویډیو نه بعد تقریبا په دې 14 ساعتونو کې په دې پیج ته 14,000 خلک راغلل 14,000 نوي لایکس ورته راغلل چې 14,000 خلکو دا پیج لایک کو. نو ریکویسټ درته کوم چې دا زما پیج مه لایک کوئ کافي دی دغه خلک ما دا نه دی ویلي چې زما ویډیوګانې شیر کړئ. ریکویسټ درته کوم خپل فینس ته چې زما کوم فینز یې زما چې کوم خواږه ملګري یې په دې پیج کې وایي کم دی و خو چې خواږه و که نه
نو تاسې زما ویډیوګانې مه شیر کوئ پرې چې د جاهلانو کمی راکې نشته پرې پښتنو کې د منفي سوچ والا خلکو کمی راکې نشته نو زه نه غواړم چې دا پیج زمونږ او ستاسو مردار شي زه خو چاته د سپږې اوقات هم نه ورکوم بې ادبو خلکو ته خو تاسې باندې بدې لګېږي د بعضې خلک پر کې کنځا وکړي دا خلکو ورسره جنګ شي په دې کمنټونو کې یقینا زړه مې دردېږي چې مسلمان د مسلمان سره په جنګ دی او هغه هم زما په پیج کې جنګ دی یو د مور او خور کنځل کوي یا بل ورته وایي چې څه یې درته بد کړي نو هغه ته هم د مور او خور کنځل وکړي آخر ولې وجه څه شی دی دا میندې خویندې دومره سپکې دي تاسو ته تاسو په دې نه پوهېږئ تاسو دا سوچ نه کوئ چې یوه خور یوه مور جوړېږي وروسته دا سوچ نه کوئ او تاسو دا سوچ نه کوئ چې خپله هم یوه مور لرم او هغې مور 8 میاشتې په خپله ګېډه کې ګرځولی یم او هغې نه چې پیدا شوی یم نو پلار ورور یا مور یا تره کاکا راته غوږ کې اذان را کړی تاسو هغه نه اذان نه لکه چې نامحرومه شوی یای چې تاسو پخلو کې صرف بد و رد او کنځاوې دي آخر تاسې ماته د کنځاګانو نتیجه ستاسو وښیئ چې دې کنځاګانو نه آخر تاسو ته څه میلاویږي زړه مو یخیږي دې سره خدای قسم که زه دا ووایم چې تاسو به زړه یخیږي صرف ستاسو ذهن به خوشحالیږي په دې چې ذهن باندې ستاسو شیطان قبضه کړی دی ورسېدلی او چې کله رب ذوالجلال ته سجده ولګوئ که نه او بیا د لاس په دعاګانو کې داسې ونیسئ چې یا الله ته ما وبخي یا الله ته مې مور او پلار وبخي او زه به ستاسو زړه بیا وګورم چې هغه ټایم کې تاسو ووایه هغه ټایم کې دا ووایه چې پیج کې یا سکندر دی یا بل دی د مور او د خور داسې وکړه هغه دعاګانو کې بیا ووایه ولې نه وایي هغه دعاګانو کې پرې چې په پاک جای نماز ناستې که نه هلته خولې نه کړت پړت نشي ویستلی هلته درته پته دی چې زه پلیت انسان نه یم خو حیراني دغه ده چې هغه جای نماز نه راپاڅئ او دلته بیا پلیت شئ دا ولې د مسلمانۍ مو صرف د جای نماز د سجدې پورې ده صرف د لاس اوچتونو پورې ستاسو مسلماني ده ستاسو د آداب ستاسو د انسانیت ستاسو د عزت صرف د جای نماز پورې ده د جای نماز نه سجدې نه سر راوچت کئ او دعا وغواړئ جای نماز ټول کئ او بس بیا نو خوله راوس پړئ چا درته څه نه دی ویلی زما رب ذوالجلال ګواه دی د 2-3 کالونه لا پیج چلیږي چې ما چاته د مور او خور کنځل نه دی کړی زما رب ذوالجلال ګواه دی او زما رب ذوالجلال ګواه دی چې دغو پښتنو د بعضې پښتنو چټي ناحقه مور او خور ته کنځلې کړي چټي ناحقه او ستاسو کنځلې زه صرف په خندا تېروم په دې تېروم چې زه صرف افسوس کوم ستاسو په ځوانیو باندې صرف او صرف افسوس کوم پرې چې کاروباري انسان یم کاروبار کې مې ډېر غټو خلکو سره جان پہچان شوی نو غټ خلک که هر څومره هم کرپټ شي دا غټ خلک چې هر څومره هم کرپټ شي هر څومره هم غلې وکړي ډاکې وکړي دا غټ خلک چاته د مور او خور کنځل نه کوي کله هم نه کوي دا مانه لیکل واخلئ چې را کوم کاروباري خلک وي یا سیاستی خلک وي دا چاته د مور او خور کنځل نه کوي دا ولې دا وایي چې که موږ هر څومره هم پلیت شو که نه خو دغه پلیت کار موږ نه کوو چې چاته د مور او خور کنځل وکړو This is not my business دا نه زما بزنس نه ده دا زما کاروبار نه ده دا د هغه انسان کاروبار ده چې د مور او خور کنځل کوي دا د هغه انسان کاروبار ده چې اوقات یې رسپږي ده دا د اوچت انسان خبرې نه دي دا د اوچت انسان د خولې خبرې نه دي چې د مور او خور کنځلې وځي دا د هغه ورکوټ انسان خبرې دي که نه چې دا چاته د مور او خور کنځل کوي چې اوقات یې رسپږي ده چې د سپږې اوقات لري هغه انسان د مور او خور کنځلې کوي ورسېدله هغه انسان د مور او خور کنځلې کوي او هغه خلک د غوا په غوځله کې لوی شوي خلک چې نه ادب پیژني نه انسانیت پیژني نه حیا ورکوي داسې خلکو کې ورسېدله زما پیج چې کم دی زما پیج او زما ویډیوګانې رب تعالی ته وګورئ چې دا مه شیر کوئ خلک خو وایي چې دا زما پیج شیر کوئ زما په خیال چې یوازې سکندر ده در کې چې وایم چې مه شیر کوئ ملګرو ما دپاره دغه 2 لکه 2.5 لکه خلک بې حسابه کافي ہے
کافی ہے. کم دی و خو چې په مینه و، کم دی و خو چې په اتفاق مو یو وي. زه خو صرف اتفاق در کې غواړم. تاسې خلک نه غواړو چې راشي او زمونږ او تاسو مجلسونه ګډوډ واچوي او چټیاتې وایي او داسې چټیاتې وایي چې هلته یو بل رور راوچتېږي هغه هم ورسره په چټیاتو شي. ما ډېر خلک داسې لیدلي چې ما ته یې کنځلې کړې، هلته یو بل پښتون حمله پې کړی، بل پښتون د ده مور او خور ته کنځلې کړې، پرې زما په سر یې غیرت کړی. نو دا نه دی چې زه هغه ته وایم چې شکریه، زه هغه ته هم نصیحت کوم چې هغه چې د مور او خور کنځل کړی، که په ما غیرت کوئ نو د دین نصیحت ورته وکئ، یو ښایسته حدیث ورته ورشیر کړئ، نو الټه ورته کنځلې مه کوئ په دې چې د هغه مور نه دی خبر نه دی چې د هغه مور هم د سکندر مور کېږي. او دا بې ادبه دا سوچ نه کوي چې د هغه خور چې کومه دی که نه په دین کې په مذهب اسلام کې سکندر ورته د هغه انسان بې ادبه خور ته سکندر خپله دیني خور وایي. ورسېدلی نو دغه خبرې دي. نو که تاسې داسې خلکو سره ګډې وډې وایئ نو تاسې کوشش کوئ د اصلاحاتو کوشش ورته وکئ. کمنټ ورته کوئ نو داسې کمنټ ورته پاس کوئ چې د ده پوچ کمنټ نه ستاسو کمنټ ډېر زیات دروند وي. نو دلته بیا پته لګېږي چې د غوا په غوجله کې څوک پیدا دي او دلته پته لګېږي چې د جومات په میراب کې څوک پیدا شوي دي. نو که تاسو هغه ته پوچ کمنټ ریپلی کوئ نو بیا سکندر صرف سوچ کوي چې یې لکه ته خو ډېر ښه انسان یې، دا ته هم د غوا په غوجلې ته وردننه شولې. نو دغې ته انسان بیا حیران شي. رب تعالی ته وګورئ، رب تعالی ته وګورئ. مونږ او تاسو کې هیڅ فرق نشته، هیڅ فرق راکې نشته. په معمولی خبرو باندې خپل اعصاب خپل ذهن مه خرابوئ. پوزیټیو سوچ ولرئ، پوزیټیو سوچ ولرئ، مثبت اوسئ، ډېر کوشش کوئ، یو بل سره د خوب مشورې کوئ. روره بېروزګاره یم، یاره روره بېروزګاره یم، یو څه کاروباري سلسله درته نه دی معلومه؟ دا ډېره بهترینه خبره ده. که یو ته نه وي معلومه بل ته والله چې معلومه وي. یاره روره دغه کار کوم خو په چل یې نه پوهېږم. داسې ورونه به پیدا شي او چې تاسو سوال وکئ که نه داسې ورونه به پیدا شي چې په چل باندې ډېر په مینه پوه کړي چې د دې کار چل څه شی دی، دغه فارموله دی، دغه لاره ده ورته. نو که تاسې سپک و رد وایئ، کنځاګانې کوئ، اول ته چې دی بیا چغې راوچتې کوي وایي لر او بر یو افغان، وایي لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان. دا څه رقم ته یو افغانان یې تاسې لر او بر؟ زه دغې ته حیران پاتې یم. دا څه رقم ته افغانان یې لر او بر چې افغانان یې او بیا خپل منځ کې د مور او خور کنځاګانې کوئ، خپل پښتون ته مور او خور کنځاګانې کوئ. زه خو درته وایم چې لر او بر زه یو افغان نه یم او داسې په زوره راپسې یې چې ته یو افغان یې ولې چې پښتو وایې. خو چې زه اوس در سره پښتو وایم صحیح ده، ما در سره ومنله چې یو افغان، نو تاسې د مور او خور کنځلې بیا ولې کوئ؟ دغه جواب راکئ. افغان ته د مور او خور کنځلې کوي؟ انسانیت به یو طرف ته کو، بیا هغه خو را سره منئ نه. آداب به یو طرف ته کو، هغه هم را سره نه منئ. حیا به هم یو طرف ته کو، هغه خو سره را سره منئ نه چې حیا څه شی دی. مسلماني به هم یو طرف ته کو، په دې چې مسلماني صرف په خولې را سره منئ او په نوم یې را سره منئ. صحیح ده؟ او چې کلک ولاړ یې، کلک، او چې کټر کلک ولاړ یې، هغه صرف په یو نوم ولاړ یې. په څه شي؟ چې جذباتي هم پکې کېږئ او یو دم پکې خوځېږئ هم، لکه سپرینګ چې ټینګ یو دم یې پرېږدئ او سپرینګ داسې ټوپ ووهي. هغه څه شی دی؟ د افغان په نوم باندې. نو زه راځم همدې افغان نوم سره در سره اتفاق کوم. نو بیا افغان ته ولې د مور او خور کنځل کوي؟ دا ولې؟ نو ماښام شو ملګرو، باران وریږي. نو زما لایو ویډیو صرف او صرف یو څو خبرې مې درته وکړې. ماښام وخت دی، د مونځ ټایم دی. رب تعالی دې وکړي چې ما نه خپل الله پرې راضي وي. دا میشن ما در سره روان کړی دی او دا میشن به انشاءالله چې څه حق خبرې ما ته را رسېږي او په څه حق خبرو باندې زه پوهېږم، دا نه چې په هرې خبرې پوهېږم او په هر خبر پوهېږم. بس د دې خبرونه به هم درته وایم، د هغه حالات به هم درته وایم، د هغه حالات به هم درته وایم. نه ملګرو، او بس څه مې چې په خولې راشي او دا میډیا را په دې میډیا کې څه وګورم نو څه مشوره در کولی شم پې در کوم، خو د هر څه نه ناخبره یم.
مګر هم په ډېرو کمو شیزونو خبر شم. باقي رب سره مې وعده ده چې په سوشل میډیا وي او په حقیقت وي نو زه به خلکو ته ښې مشورې ورکوم او انشاءالله تعالی هغه کار به کوم چې کوم کار کې ماته ثواب ملاویږي او انشاءالله تعالی چې په دې خبرو چې پر سوشل میډیا باندې زه لایو راځم او دا خبرې کوم او دا ویډیوګانې کوم انشاءالله تعالی چې دې کې به رب تعالی ماته کومه ګناه نه لیکي په دې چې زه ډېر زیات احتیاط کوم چې زه تاسو سره چې څومره انسانیت کولی شم در سره کوم. انسانیت زمونږ دین کې دی. زه ډېر زیات کوشش کوم چې په مینه محبت درته پروګرامونه درکړم. دا زمونږ د دین نشانی دی. صحیح. او ډېر زیات کوشش کوم چې ورور ته ورور ووایم او خور ته خور ووایم. دا هم زمونږ د دین نشانی دی. ډېر زیات کوشش کوم چې د مور او خور کنځل ونه کم او نه به یې وکم. دا هم زمونږ د دین نشانی دی. صحیح ده ملګرو؟ نو انشاءالله تعالی د دین طرفدار یم او وم به. ډېره زیاته مننه کوم. رب ذوالجلال مو سلامت لره. ښه ورځ ولرئ، ښه شپه ولرئ. د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد. افغانستان قائم آباد. ډېره زیاته مننه. خوشحاله و آباده اوسئ. د الله په امان.